د کابل ښکلی ښار بیا ولې له خطر سره مخ شو؟ تازه کوم ستر تغییر پکې راغلو؟ ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په وروسته یوه اونۍ کې د پلازمینې هوا 3 برابره ککړه شوې ده. اقلیمي بدلونونه او په هوا کې مولغ ذرات په پلازمینه کې د هوا د ککړتیا له لاملونو بلل شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي چې د کابل د هوا ککړتیا د کموالي لپاره به هڅې وکړي. دغه بنسټ د هوا ککړتیا د ارزونې لپاره بسندویه وسایل نه لري. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د تفتیش او کنټرول امیر بصیر امین وایي ټولې هغه دستګاوې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په شاوخوا کې لګول شوي دي د هغو د شمیرو پر بنسټ چې په دغو 2-3 وروستیو ورځو کې زموږ ګراف په ځانګړې توګه خاورې او دوړې چې ویني د هوا مولقې ذرې 2.5 متر مکعب د افغانستان او روغتیايي سازمان د هوا د کیفیت له ستندرد نه لوړه ده. خو د ککړې هوا د مخنیوي په موخه باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې برخې متخصص سید قیوم هاشمي په دې هکله څرګندوي. د نن په ښارونو کې د شنو سیمو رامنځته کول او همدارنګه د شنو کمربندونو رامنځته کول چې تر ډیره د ښارونو په شاوخوا کې د څو کلونو ونو او نباتات مهم دي. له دې سره هممهاله د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې د هوا ککړتیا د خلکو په منځ کې د ناروغیو کچه لوړه کړې ده. د کابل اوسیدونکي طارق په دې هکله وایي هوا ډیره ککړه شوې او دا د کابل د اوسیدونکو لپاره بېلابېلې ستونزې رامنځته کړي دي. له هغې ډلې تنفسي ستونزې او همدارنګه د نورو ناروغیو لپاره یې هم زمینه برابره کړې ده. د کابل بل اوسیدونکی نورالحق شمس هم څرګندوي له اسلامي امارات زموږ غوښتنه دا ده هغه شرکتونه او یا سوداګر چې له بې کیفیته توکو استفاده کوي باید د هغوی مخه ونیسي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې کابل د نړۍ یو له هغو پلازمینو دی چې د ککړې هوا کچه پکې ډیره لوړه ده.